در په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو ته شال تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلفه کاکړ. یحیی سنوار د حماس د نوي مشر په توګه وټاکل شو. حماس په یو بیان کې اعلان کړی چې په تهران کې د اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته په غزه کې د دې ډلې مشر یحیی سنوار د حماس سیاسي دفتر د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن وویل موږ ایران او اسرائیل ته په مستقیم ډول خبرداري ورکړې چې په منځني ختیځ کې د هیڅوک هم شخړو ته لمنه ونه وهي. هغه زیاته کړه په سیمه کې هر څوک باید پوه شي چې نور بریدونه به یوازې د جګړې بې ثباتي او ناامني سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په سیمه کې د تاوتریخوالي له کمولو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. السیسی او بایدن د سهشنبه په ورځ اگست شپږمه په ټلیفوني خبرو کې د غزې په تران کې د اوربند موافقې ته د رسېدو لپاره د مصر، متحده ایالاتو او قطر د ګډو هڅو وروستي پرمختګونه وڅېړل او د دې ډول هڅو د پرمخ بیولو لپاره پر خپل هوډ ټینګار وکړ. د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د دواړو لورو په منځني ختیځ کې د شخړو د پراختیا په اړه د شته اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. په دې ټلیفوني خبرو کې د مصر او امریکا ولسمشرانو موافقه وکړه چې په غزې کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره به خپلې ژورې همکاري ته دوام ورکوي او د دوو دولتونو د حل لارې د عملي کولو لپاره به هڅې کوي چې د ټولو هیوادونو او سیمو د ثبات او امنیت اصلي ضمانت دی. د سهشنبه په ورځ د کاناډا حکومت د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ته اعلان وکړ چې په اسرائیلو کې میشت کاناډایي ډیپلوماټان او د هغوی کورنۍ به اردن هیواد ته د ایران د اسلامي جمهوریت او حزب الله د حملې د احتمال له کبله انتقال کړي. د بنګلاديش د لومړي وزیر شیخ حسینه له تښتې وروسته د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس په د بنګلاديش د موقت حکومت مشري وکړي. دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ د بنګلاديش د ولسمشر محمد شهاب الدین مطبوعاتي سکرټر جویل عابدین اعلان کړه. محمد یونس چې اوس په پاریس کې د اولمپیک تنظیم کوونکو ته مشورې ورکوي ژر به خپل هیواد ته راستون شي. هغه په 2014 کال کې د ګرامین بانک تاسیس کړ. 84 کلن محمد یونس چې د کوچني پورونو یو تړاو بې وزلو څخه د میلیونونو کسانو په وتلو کې شهرت موندلی، هغه بیا هغه وخت د نوبل د سولې جایزه هم ترلاسه کړه. د لوبو د فساد ضد قانون له اصولو د سرغړونې له امله پر احسان جنت 15 کلن بندیز ولګول شو. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل ویب پاڼې په یو تازه راپور کې لیکلي چې د ملي لوبډلې لوبغاړي او د نوروز منګل پر ورور احسان جنت 15 کلن بندیز لګولی. په خبر پاڼې کې وړاندې راغلي دي چې یاده پریکړه وروسته له هغه وکړه چې پر نوموړي تور و چې د کابل پرایمن لیګ کې فساد کړی و. احسان جنت په راتلونکو 15 کلونو پورې له هر ډول کورني او بهرني سیالیو سربیره د کرکټ اړوند فعالیتونه هم نشي ترسره کولی. د فساد ضد دغه ماده کې راغلي فساد ضد نړیوال قانون د 2مې مادې د لومړي فقر د لومړي جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو جوړ جاړي او ورته نور مواردو کې ښکېلیږي نو له 15 کلونو تر عمري لوبیز بندیز سره مخ کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړی هم د لوی فساد ضد نړیوال قانون له مادو خپل سرغړونه منلې ده او په فساد کې د ښکېلتیا په تړاو پر خپل سرغړونې اقرار کړی دی. په خبر پاڼې کې راغلي چې په ورته پیښو کې 3 نور لوبغاړي هم ښکېل دي چې له شواهد وروسته به پر هغوی هم ورته بندیزونه ولګول شي. د یادونې وړ ده چې پر احسان جنت یاد بندیز د هغې علامې له خپرېدو سره سم د پلي کېدو وړ دی چې تر راتلونکو 15 کلونو مودې پورې به دوام وکړي. په روسیه کې پر تاجکستاني اتباعو د محدودیتونو په دوام تاجک چارواکو ویلي چې روسیې څخه دوی 18,000 اتباع ایستل شوي دي. تاجکستاني چارواکو ویلي چې دا کسان د روسیې له قوانینو سرغړونې په تړاو د تیرو 6 میاشتو په مودو کې ایستل شوي دي. په روسیه کې د مارچ میاشتې پر یوه سینما له تروریستي برید وروسته تاجکانو اتباعو نیول زیات شوي چې له 140 ډېر روسان پکې ووژل شول. له دې برید وروسته تاجکانو زیرول او له کارځایونو څخه اخراج شروع شو. د تاجکستان چارواکو تر دې وړاندې هم له روسیې څخه د زرګونو کارګرو د ایستل کېدلو خبرونه ورکړي وه. درنو لیدونکو دا هم و د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.